په ګیمونو کې چې کوم تاوانونه خلکو کړي دي په ګیمونو کې آنلاین ګیمونه چې کوم او طریقې ولا راوباسي نن سبا خو مفتیان کورني مفتیان هم میلاویږي داسې مفتیان پکې هم شته چې که یو پیاله چای دې پې وڅښو کیسه به څه کي بدله به یو کس ما ته وي موږ یو کس چې د ښځه طلاقه کړې وه مولوي صاحب پسې ورغی وي مولوي صاحب ته وایي چې ما داسې داسې کړي دي او هغه داسې د دنیادار مولوي صاحب و که نه وي هغه ورته وایي طلاق دې کې دویمه خبره شتي نه بیا هغه له ګاډي ته کړی او زمونږ په ملکونو کې چې سړي ته ووایي چې لږ نو خو پوه شي چې ګاډي ته څه کېږي که په هر اداره کې هغه هر ادارې کس ته دي وایي چې لږ خبره کوو دوی څه خبره مبره کړې ده بیا مولوي صاحب راغی چې ما سوچ موچ وکړو دا ښځه نه ده طلاقه څنګه ده طلاقه وایي تا څنګه ویلي و ښځې ته وایي ما چې ته طلاق خو یې نه کېږي که نه اصل ټکی دی طلاق چې تا ویلی وی چې ته طلاقه یې نو بیا څه یو تا خو تا ویلی دی او دا دی طا نو تا طلاق ویلي طلاق خو بروۍ کې سره شتي ده دا ښځه نه ده طلاقه دا ګیمونه دا جواریانې نن سبا پښتنو کې عامې دي ډېر افسوس سره دا خبره کوو او هغوی زموږ دا ځوانان لیوني کړي دي لیوني شي ما قیسې واورې ما ولیدو هلته ځوانان لیوني شوي دي ولې وایي ده پکې 10 لاکه بیللي او د 10 لاکه بیللي د 15 لاکه بیللي ده د پلار نه ګاډی بولی هغه یې پکې خرڅ کړی جواري ښه آنلاین جواري او نوم وله څه ورکړی ګیم زه ګیم کوم نه مونږ خو ګیم هغې کې پوینټونه یي هغې کې کوینونه یي زمونږ وخت ټول لاړ په دې کې ضایع شو نو الله رب العزت دې زمونږ د وخت برکتي کړي الله رب العزت دې مونږ د هر قسمه ګناه نه او د هرې نافرمانۍ نه دې الله رب العزت مونږ لرې کړي او الله رب العزت دې زمونږ د زړونه دین او دیندارۍ ته کولاو کړي